د پاکستان اقتصاد د سقوط پر لور د افغان مهاجرینو آزار ووهه. دا چې څنګه او پاکستان څنګه د افغانانو احسان هیروي، جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د افغانستان او افغانانو جهاد او مهاجرت له برکته د اټوم بم پرمختللي جنګي الوتکو خاوند او میلیارډونه ډالر ترلاسه کړه، خو بیا هم د افغانانو دا احسان نه مني. او کله هم چې اقتصادي حالت خراب یا هم وسلوال بریدونه پکې ډیر شي، نو بیا د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو او ځان د ترهګرۍ قرباني ښودلو لپاره پر افغانانو بیلابیل الزامونه لګوي. خو نړۍ اوس پوهه شوې او په دې ادعاوې نه غولېږي، مرستې ورسره نه کوي، ځکه اوس اقتصاد برباد او بدامني پکې زیاته شوې ده. تازه خبر ده چې پاکستان کې د اقتصادي بحران اوج PIA پر خپلو الوتکو طرفان کش کړ. د پاکستان دولتي هوایي شرکت PIA د سختو مالي ستونزو له امله خپلې الوتنې په بشپړ ډول ودرولې. د پاکستان رسنیو د راپور له مخې د تیلو نه ترلاسه کېدو له امله نن هم 50 الوتکې له الوتنې پاتې شوي دي. پاکستاني رسنیو ویلي د پټرولو دولتي کمپنۍ د پیسو نه ترلاسه کېدو له امله PIA ته د تیلو ورکړې څخه انکار کړی، چې له همدې امله د دغه هیواد په بیلابیلو هوایي ډګرونو کې الوتکې له الوتنو پاتې شوي دي. د پاکستان هوایي شرکت لا په رسمي توګه د PIA الوتکو د الوتنو د درېدو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي و چې PIA د بهرنیو شرکتونو د زیاتو پورونو له امله د چارو د بندولو له ګواښ سره مخ ده. بلخوا پاکستان وايي په ډلهییزه توګه د افغان کډوالو ویستلو بهیر 10 ورځې وروسته پیلوي. شنونکي بیا وايي پاکستان غواړي په دې لارې پر طالبانو فشارونه راوړي، لکه څنګه چې ملا یعقوب او عباس ستانکزي هم ومنله، خو دوی باید ورته سر ټیټ نه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.